دا زموږ په ټولنه کې خلک دومره غټې غټې خبرې کوي، ته چې وایې ټوله باچایي، ټوله واک و اختیار صرف د ده په لاس کې دی. راسه چې د ده سره انډیوالي وکړمه، دوستي وکړمه، زما به هم چې دی هغه ډېر کاروبار او سیستم به برابر سي. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایکزی. دا دی زما یوټیوب افیشل چینل. تاسو دا سبسکرایب کړئ. نن به موږ په ټولنه کې چې کوم دا بعضې خلک دي چې د احساس محرومي شکار دي، لیکن غټې غټې خبرې کوي، هر فن مولای چې دته مازې څوک یو څه ووایي، دی وایي دا کار ما کړی دی، یا ما چې دی دغه کارنامه در سره کړې ده، یا د ما سره دغه شی را سره دی. نن به پر دا مجلس کو. دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، کمنټ پر ورکړئ، لایک یې کړئ. ان شاء الله تعالی هر مخسن به د نقیب کلزی پر دغه چینل باندې به موږ مجلس کو. تاسو موږ سپورټ کړئ. موږ به هم د معاشرې دپاره، د حقدار دپاره، د پښتون معاشرې او ټولنې دپاره به مجلس کوو. دوستانو، نن به موږ پر دا غټ غټ خبرو باندې مجلس کوو چې کوم دا انسان چې دی په دا زموږ په ټولنه کې ژوند تیروي، لیکن د احساس محرومي شکار دی او غټې غټې خبرې کوي او مجلسونه کوي. او ته چې وایې یاره بس د ده د وسه هر څه دی، دی د هر چا شناخته دی، هر کار که ما کوئ بس ده ته به وایمه، د ده بغیره دا کار ګه سره کیږي نه. بس دا دنیا چې ده هغه قایمه، نعوذ بالله چې ده د ده د وجې ده. راسې چې وروره و ده ته ټلیفون ور وکړو، راسې چې دی سپارش لره ورولو نه، نو ګوندې کار را برابر سي نه. ولې په دا معاشره کې دی دومره غټې غټې خبرې کوي، دومره غټ دروغ وایي چې ګه سره هغه دروغه خبرې په تبر نه ماتېږي. دومره غټې غټې خبرې کوي نه چې مازې څه ورته ووایه چې یاره دا ترا کیسه ده، دی وایي یاره دا کار ما کړی دی وروره، دا دومره کیسه نه ده. که دا ورته ووایه چې یاره دا ناسا والا چې دی هغه سپوږمۍ ته وختل، دی وایي دا نو څنګه، دا خو دومره غټ کار نه دی، ما ته هم دغه اجازونه راکړه، زه هم سپوږمۍ لره تلی سم. باید تا سره دغه علم در سره دی چې ته به سپوږمۍ لره ځې؟ ته څه ساینټیسټ یې چې ته به سپوږمۍ لره ځې؟ په ناسا کې کار کوې یا پاسکو کې کار کوې، یا بس غټې غټې خبرې کوي. دلته زموږ په علاقه کې یو سته، هغه ته وروره چې مازې مجلس شروع کې، دی وایي د کیپټن کور والا چې ده هغه زه لیاقت بازار له بیایم چکرونه ورکوم، د شاپینګ ماپینګ بیګم صاحبه ته زه ګرد ورکوم. ته ما ته ووایه یار، هر سپارش چې زه بیګم صاحبه ته ووایم هغه به کیپټن صاحب ته ووایي، ګرده کیسه به برابر کړي. چې ما څوک ټلیفون ور وکړي، صاحبه چیرې یې؟ دی وایي یاره اوس د کیپټن کور والا چې ده هغه ویل ولې ما به جان مال لره بوځې یا به میلینیم آل لره بوځې، د شاپینګ به وکړم بیا به برته راولمه نه. نو زه اوس د هغه سره یم. ښه، ته د هغه سره یې نه. نو دا تره هر وخت که ده ته ټلیفون څه ور وکړي، که په مسجد کې او که په باتروم کې، دی وایي زه د کیپټن صاحب سره یم. همیشه که دومره غټې خبرې کوي، دومره غټې خبرې کوي، وایي یا هر څومره غټه مسله ور وښیه، وایي یاره د کیپټن کور والا چې ده هغه زه په ګاډۍ کې بیایم را بیایم نه، او دا چکرونه ورکوم، او دا رقم یو ځاګی سیل له چې ځي یا شاپینګ ماپینګ له چې ځي، دا ګرده زه ورکوم. که هره مسله یې ما ته ووایه، زه به بیګم صاحبه ته ووایم، هغه به کیپټن صاحب ته ووایي، ګردې مسلې به در حل کړي نه. هر وخت که په مسجد کې که په باتروم کې ټلیفون ور وکړه، چیرې یې؟ زه د بیګم صاحبه سره یم. دی به نو ظاهره په نورو شیانو سره اخته وي نه. نو غټې غټې خبرې کوي. که مازې څه چا ورته وویلې چې یاره دا عطر دی، دا دی ښه عطر دی، دلته مې په دا بچه خان چوک، میزان چوک کې، کندهاري بازار کې اخیستی دی، داسې ښه عطر دی، ته وګوره دا خوشبوی. دی وایي دا نو اوس عطر دی، د دې نه اوس بوی دی، د مړو عطر دې راخیستی دی. عطر نو ما ته د کیپټن صاحب بیګم چې دی هغه ما ته راکړي. ما ورته ویل بیګم صاحبه دا عطر د چا دپاره دی؟ ویل بس دا ستا دپاره دی، زموږ کارولو، بس دغه تا ته مې درکړي. نو دا عطر د کوم ځای سره غلی دی؟ دا عطر چې دی هغه د یو کې سه، د لندن سه ډایرکټ چې دی هغه د کیپټن صاحب کور والا خور چې د دورې په یو کې وسیږي هغه راخلي. هر شی که دې مازې یو شی ولیدي، تسبیح دې هم ولیدلې نه،
د به رااخیستې په دغه کندهاري بازار کې به تسبیح اخیستې نه دستي وایي دا د یاقوتو د مرجانو د کم ځاګیغه دي دا د ایران سره راغلي دي د مشهد سره راغلي دي هلته پر دا کبرو باندې خلکو داسې تیر کړي دي مچه کړي دي دا ډېر قیمتي شی دی یاره دا داسې نه دی هغه به وروره معمولی کرسټل وي دی به وروره دومره به درته اوږده کړي چې بهی دا دی تسبیح راغلي دي نو په هر شي کې چې دی هغه دی خپل ځان ښکاره کوي چې یاره زه په معاشره کې یو سټیټس پیدا کم یو شی پیدا کم که دلته یو ایم پی او ایم این اې څوک وویني نه دستي ځان په منډه الله تصویر سره دغه که دستي شیر کړي چې بهی زه قوم وروره دومره مخته تللی یم دومره بلا یم دومره رسېدلی یم ته وګوره د کیپټن سره ولاړ یم د پلانکي سره ولاړ یم د ایم پی ای سره ولاړ یم نه په دا خلکو کې احساس مهرومي دومره زیاته سوله چې دی وایي یاره د ما څخه څوک مخته نسي بس زه د هر چا څخه مخته سمه دغه سماجي سټیټس د سلف ریکګنیشن چې دی دا دی غواړي چې خلک ما ومني خلک زما هنر ومني خلک په خلکو زه ځان ومنم بای خلکو باندې ته څنګه ځان منې په دا غټو خبرو په دا غټ مجلسو باندې چې وروره یوه خبره دی د تکتد له منډې وایي لکه تور دی دویم خبره چې د هلته چې دی په مردار غر کې پراته یي نه دومره غټې سره ویې ورور هغه تومار چې ورته وایي نه نو دا په معاشره کې زموږ خلک چې دي هغه ځان در باندې مني او دا وایي چې یاره زه نمایش وکم خلک ما وپیژني خلک زما طاقت زما رتبه وپیژني نه د پلار د نیکو خبرې دی درته کوي دی تعریف درته کوي خاص لکه په پوره تاریخ کې چې دی په بلوچستان ګیزیټر کې یا د پښتون ګیزیټر کې انګریز لیکلی یا په اکسفورډ یونیورسيټي یا په کې پراته یي نه ریکارډ ګرده پراته یي نه دی وایي یاره زما د پلار غم هلته پروت دی بای ستا پلار چې شولو ستا پلار ننګیالی و توریالی و د انګریزانو سره جنګ وکړي غزا یې وکړله چې شي وکړو کومه تورې ووله ستا پلار دومره تعریفونه یې درته وکړي پلار نه سو وروره شاه جهان مغل باچا سو اکبر باچا سولو دومره چې دی هغه یې درته بالا کې نو زموږ په معاشره کې څه داسې خلک سته چې په هر بنیاد باندې په رشتو کې هم په کاروبار کې هم په ذمہداري کې هم په لین دین کې هم او په ټولنه کې هم د هر خبره د هر چا څخه جدا ده او یونیک ده او یو جلا حیثیت لري دی ولې دی په دا ذهن او په زړه کې دغه په نفسیات کې دا خبره راغلې ده چې یاره ته یا په قوم کې یا په طاقت کې یا په پیسه کې یا په یو ننګ و ناموس کې یا په غیرت کې یا په نور داسې عزت کې یا په سماجي حیثیت باندې ته چې درچا یو څه کم یې نو هغه کمی به ته څنګه پوره کوې هغه کمی خلک څوک په نشو کموي چې دا غم ویر کې او څه خلک چې دي هغه په دا رقم غټ خبرو باندې و خپل ځان ته تسلي ورکوي و نور ته چې دی هغه نمایش کوي دا رقم د سلف ریکګنیشن چې دی دا یو مسله ده چې څنګه زه په علاقه په خلکو باندې ځان وپېژنم معمولی خبره به دی وایي یاره دا شی چې دی د کراچي سره راغلی دی هغه به نو دلته په پښین کې یا په کوټه کې به دا اخیستی وایي یا دا د دوبۍ سره راغلی دی دا د شارجه سره راغلی دی دا د سعودي عرب سره راغلی دی نو نمود و نمایش دی اوس دا ولې کېږي د دې خبره ما در وښوله لیکن مسله دا ده چې دا د دې علاج چش دی مسله خو ده چې دی به هر وخت چې دی هغه غټې خبرې کوي توپاني خبرې به کوي هوایي فایرینګ به کوي چې وروره که د معمولي یو شی ور وښیې دی وایي یاره دا خبره ما کړې ده ما ورته وویلې داسې خاموش سولو ما داسې ورته سناو کړلې داسې خبرې مې ورته وکړلې داسې چوپ ولاړو ده به نو یوه خبره هم نه یې ورته کړې چېش دی په معاشره کې غټې خبرې کوي چې په دا کې زه خلک ما وپېژني نمود و نمایش سي هغه احساس مهرومي چې د په زړه په دماغ کې پراته ده هغه دی په پټیي یا خو په نشه باندې یا په دا غټو خبرو باندې غټې خبرې د درواغ سلا هم چې دی هغه په اخوا یو غټه بیماری یو کینسر یو ټولنیز چې دی هغه یو بیماری ده ناروغي ده د دې علاج څه د دې علاج دا دی چې انسان نفس تر لاندې کې در پښو لاندې کې عاجزي
خاکساري څوک چې دی هغه شروع کړي عاجزي انسان غټه خبره باید چې نه وکړي. یاره سمندر څومره خاموش دی، تا یو ورځ د سمندر چغارې او نارې او پښارې لیدلی دي؟ دا ویاله چې را روانې دي څه پښارې او نارې یې ځي ډبرې دورې دورې سه. سمندر په خپل حیثیت خبر دی چې زه چش یم. سمندر ته معلوم دی چې زه د دې کائنات در ټولو غټه ذخیره د اوبو هغه لرمه، لهذا ماته نارې او پښارې او د نارو د چغارو نارې ضرورت نشته چې زه په چا ځان ومنمه. لمر دومره غټ دی، لمر چې را وخیږي د هغه په ګوته باندې نه پټیږي. لمر باندې څوک چې دی هغه لمر چې راوخیږي خپل رڼا په خپل چې ده هغه اعلان وکړي چې زه لمر یم. خلک دا نه وایي چې هغه دی لمر او خطه هغه دی لمر، نه، لمر خپل اعلان په خپل کوي چې هغه دی زه راوختلم. صحیح ده؟ خاموشه، سمندر خاموشه. نو دا رقم انسان که په خپل ځان اعتبار لري، طاقت لري، نو هغه خاموشي. هغه د چا شکنځا او پچ و رد و غلط کمنټو دا شیان ته جوابونه نه ورکوي. غټې خبرې نه کوي. غټې خبرې چې دی دا یو بیماری ده، ذهني نفسیاتي بیماری ده. د دې علاج عاجزي ده، انکساري ده، قناعت دی، صبر دی، استحکام دی او د سمندر غوندې خاموشي ده. نو لہذا هر انسان ته پکار دی چې هغه د غټو خبرو څخه اجتناب وکړي. ولې په دا کې ټولنه کې بیا دروغ چې دی هغه پر مخ باندې ترقي کوي. دروغ د شیطان او د ابلیس غټه خبره، د شیطان او د ابلیس یو هتیار دی. د دې څخه ځان چې دی هغه وژغوري. دا غټه خبرې چې څوک کوي دا خپل نقصان هم کوي او ټولنې ته هم نقصان ورکوي. نو ان شاء الله سبا و بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا د نقیبي قضیې دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، کمنټ پر ورکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ. ان شاء الله سبا و بیا هر ماخستن هر ماښام به مجلس وي او جاری به وي. حاضردم راکړئ اجازه د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.